سلیمان علیہ السلام له الله تبارک وتعالی ډیر لوی حکومت ورکړو. الله تبارک وتعالی اغله په پیریانو باندې، په هواګانو باندې او دغه شانتي په مرغو چرندو پرندو باندې حکومت او بادشاہي ورکړې و. یو واری حضرت سلیمان علیہ السلام تخت په هوا باندې روانو، لاندې چې دی پټی کې یو زمیدار دی، هغه چې کله د سلیمان علیہ السلام تخت او قتل نو په تعجب سره د خلینا سبحان الله لفظ چې دی هغه او خود الله تبارک وتعالی د هوا په ذریعه باندې هغه اواز سلیمان علیہ السلام تر ورساو. سلیمان علیہ السلام پیریانو ته او هوا ته حکم کو چې زما دا تخت د غزې کې کېنوي. د سلیمان علیہ السلام تخت هغه ځای کې چې دی هغه کېښودلی شو. هغه سړي او هغه شپنکي او هغه زمیندار باندې رعب او یره راله چې سلیمان علیہ السلام خو دلته راغی زما پسې، ګوره چې څه غلط کار مې کړی دی. سلیمان علیہ السلام هغه سړي ته چې دی هغه فرمایي چې تا کوم سبحان الله او هغه الله تبارک وتعالی ما ته راورساو. هغه زمیندار ورته وایي چې دا خو ما د تعجب د وجې نه او یریږي په یاره باندې، دا ما د تعجب د وجې نه او چې الله تبارک وتعالی تعالی دومره لویه بادشاهي درکړې ده، په هواګانو باندې ستا بادشاهي ده، په پیریانو ستا بادشاهي ده، دومره غټ تخت دومره کسان پې ناست دي او په هوا باندې روان دي. سلیمان علیہ السلام ته فرمایي چې تا کوم سبحان الله ویلې دی، د دغه سبحان الله اجر او ثواب دا زما د بادشاهۍ نه سیوا دی. ستا د یو سبحان الله په بدله کې زما د بادشاهي اسم نه ده. د قیامت په ورځ باندې چې تا ته به یو سبحان الله باندې څه میلاویږي نو هغه زما د بادشاهۍ نه ډېر چې دی هغه سې دي دا سیوا دی.